دغه سرخ چې په تاویدو یې د دشتیارچي ولسوالۍ د اوسیدونکو کورونه روښانه کړل. د کلونو برېښنا نشتون او د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو له ډیرو شکایتونو وروسته اوس په دې ولسوالۍ کې د برېښنا د یوې شبکې کار پیل شوی دی. دغه شبکه چې د 115 کیلو واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري د یو سوداګر لخوا د اسلامي امارت په همکارۍ د 8 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه شوه. اوس یو برق موږ د شرشرې په نامه یو بند لرو، هغه د کوم تجار لخوا فعال شوی دی، نو دې باندې خلک ډېر خوشحاله دي. په دې برق باندې خلک ډېر خوشحال دي. فعلا ما داینامویی که در اینجا شاندیم و برق از استفاده میکنیم 135 کیلووات داینامو هست، ولی متاسفانه در این وقت که چون آبی ارچی آبی دریای کوکچه هست، در این وقت آب پخش میشه، آب بلند نمیشه که آب زیاد بیا و آب کم است. ما فعلا 300 خانه را برای از برق از این مستفید شدن که برق مصرف میکنن. د دشتیارچي ولسوالۍ اوسیدونکي چې له کلونو راهیسې د برېښنا له نشتوالي سره مخ دي د دغه شبکې په فعالیت خوښ دي، خو وایي چې دا بسنه نه کوي او اسلامي امارت باید په دې برخه کې لا زیاتې هڅې وکړي. نو برق دیگه به حساب 300 فامیل گفته اینجا بالاتر از 20000 فامیل است دیگه 300 اجیره که بکشین تقریبا 19700 فامیل دیگه در برق ضرورت دارن که اشد ضرورت است. د دو عرصه بسیار مشکلات داره. د برق ډیر مشکلات لرو ځکه چې برقونه نشته دی او د سولر برق یعنی دغه نه کوي، اوریزي کار نه کوي، یعنی خلک د مشکل سره مواجه او باید برق ته پاملرنه وکړي چې زموږ برق د ولسوالۍ ته راشي. د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د برېښنا دغه شبکه په داسې حال کې په فعالیت پیل کوي چې د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو لویه برخه له کلونو راهیسې له برېښنا څخه بې برخې پاتې ده.